السلام علیکم ګرانو مینوالو، زیم په مانکۍ تحصیل لاهور ضلع ثوابۍ کې د پټوارانو او د تریړو مالت په منځ کې د دې دواړو چمونو په منځ کې چې کوم جومات ته مسجد ختم نبوت د نن نه یو 2 کاله مخکې تقریبا د دې آبادۍ کېدو هغه ټایم موږ دې دپاره د چندې اپیل کړی او د چا چې پکې څومره قسمت و هغوی پکې خپله برخه اچولې وه. نن یو ځل بیا زه هغې جومات کې موجود یم، نو تاسو کتی شئ دا قرآن شریفونه دي دغسې پراته دي په هغې کې. دا امیر صاحب دی، د ما ته بیا ووایي چې ته راشه او لږ غوندې د دې ویډیو کوو، دې کې لږ کار پاتې دی. نو زه د زړه د خلاصه هغه ټولو ملګرو له مینوالو له بلنه ورکوم کوم چې دې کې خواهشمند دي او د چا چې قسمت وي او چا سره چې وس وي، نو د دې قرآن شریفونو د پاره د یو 2 المارو انتظام پکار دی. د دې کمې د په دې جومات کې دی وخت کې، او دې نه علاوه ماشومان چې کوم سبق وایي په هغه پټي چې هغه چې په هغې باندې ماشومان ځان ته ریلونه یا پټي چې کوم یې په هغې ځان له قرآن شریف او سپاري ایښي، نو هغه دې جومات کې بالکل نشته، ډېر لږه غوندې خرچه پې کېږي. نو هغې دپاره یو بلنه ده. ځینې ملګري به وایي چې یاره دا خو محلې نه هم پوره کېدی شي، دا خو دومره خبرې نه ده. نو یاره محله خو یو جزان دی، بل دی جومات باندې ډېره غټه خرچه محلې وکړه، نو 35 لاک روپۍ په دې باندې برابر شوې او ښه وس پکې هر چا وکړو. خو اوس پکې دا لږ لږ کمی دی. د دې دپاره دی د چندې اپیل کړی دی او دی ما ته ویلي چې ته راشه خامخا. نو زه تاسو ته بلنه در کوم، خو دې نه علاوه پکې یو کار بل پاتې دی، هغه زه تاسو ته ښیم د ویډیو په شکل کې. دا جومات ته او د دې دا صحن دی چې په دې کې درب پراته دي. نو درب خو یو ډېر ښه شی دی او موږ پکې ډېر خوند هم کوي، خو مسله دا ده چې د دې صفایي نه کېږي. تاسو دا کتی شئ هر وخت، او خاص کر چې کله بیا زول راشي زول، نو دا درب ټول اوچت کړي او دا دننه کمرم ترېنه ټوله خرابه شي او دا برنډه هم ټوله خرابه شي. نو د دې د وجې نه بیا د ټولو موس کوونکو ته هم تکلیف وي او خلکو ته هم تکلیف وي. نو په دې وجه دې محلې والا غواړي چې مونږ دې کې چوکۍ ولګو او دې دپاره دی چې کوم دی نو د چندې اپیل کړی دی، دا منتظم هم دی او د دې محلې چې د دې جومات څومره چنده وشوه د دې امیر صاحب په لاس وه، ده پکې دا ټولې پیسې ولګولې. دغه خبرې به درله دی په خپله هم ووایي، بیا به درله خپل نمبر هم اخر کې ووایي، زه به خپل نمبر هم درکم. د ویډیو په سر کې به ولګوو، که د چا پکې وسي په خپله راتلی شي، نو هم د پټوارانو او د تریړو محلې په منځ کې دا جومات ته مسجد ختم نبوت نوی جوړ شوی دی. مسجد ختم نبوت ته د چا چې پکې قسمت وي، د چا چې پکې وس وي او هغه یې غواړي، نو هغه خپله حصه په دې کې شاملولی شي، خپله حصه اچولی شي، که هغه 100 روپۍ، که هغه 200 روپۍ، که 500 روپۍ، او د چا چې زړه غواړي نو هغه خلک دی دې کې خپله حصه واچوي. امیر صاحب به نوره خبره وکړي. میرانو مینوالو، څنګه چې تاسو له ذوالفقار کیف صاحب ووایي چې تقریبا د دې چوکو ډېر سخت ضرورت دی په جومات کې، او موږ ګلکار راوستی او تقریبا 30,000 روپۍ په دې باندې تخمینه لاګت دی. او د دې نه علاوه دننه د قرآن شریفونو دپاره المارۍ ډېرې ضروري دي، قرآن شریفونه کلاو پراته دي، او دې نه علاوه د ماشومانو د سبق دا ریلونه دي پلاستیکي، نو د هغې هم ډېر سخت ضرورت دی. او تقریبا 35 لاک روپۍ خرچه په دې مسجد باندې وشوه، او دا ټولې د الله د خزانو نه رالې. د دې ویډیو مقصد زموږ صرف دا دی چې د ډېرو مسلمانانو پکې حصه راشي. باقي دا د الله کور دی، الله یې ذمهداري اخیستې ده او الله به یې جوړوي. تاسو له صرف دا اپیل دی چې چا له الله وسه توفیق ورکړی وي، په دې د الله په دې کور کې خاص طور سره خپل امداد وکړي. د ټولو نه اول خو دا بلنه د دې کلي خلکو ته ده، ځکه چې دا کلي د خلکو ته دا جومات هم معلوم دی او دا علاقه هم ورته معلومه ده. نو اول خو بلنده د دې کلي مسافرو ته ده. خو دې نه علاوه که نور داسې صاحب استطاعت خلک چې وس لري او هغه خلک هم په دې جومات کې د دې قرآن شریفونو د المارو د ماشومانو د پټو او د کشان د دې صحن د چوکو کې څه برخه اچول غواړي، نو رابطه کولی شئ. د رابطې نمبر دی د امیر صاحب نمبر دی، که څوک هغه سره رابطه کوي نو 0306 80 80 586 او زما نمبر دی 0301 83 49 585. دواړه نمبر یې به درله زه په ویډیو کې بره ولګوم. الله پاک مو په خپل امان کې ساته. ګلې ګلزار اوسئ.